السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ټولو ملګرو ته سلامونه. ملګرو، ادم اعتماد کې عدالت ته چې کم کیس تلیو په 9 اپریل باندې ادم اعتماد یعنی کم چې هغه د ملک غدارانو، د ملک دشمنانو، د خور دشمنان قاسم سوري سے پاریخ کړو هغه د پاره حیران ام چې عدالت ولې د بل مقور کړ د غدارانو لا د ملک دشمنانو لا او چې څومره ختم شوی امینیزو هغه واپس به حال کړو په 9 اپریل باندې واپس ادم اعتماد ووټینګ بکیږي. مطلب دا ده چې د امریکای زور شته، د امریکای پاور شته. اوس هم زما په دې ملک داسې خلک شته چې د ځان نه زیات د امریکای د خاور قدر کوي او د خپل خاور قدر نه کوي. پاکستانی عوام ته خواست کوم، خاص کر د پی ټی ای عوام ته خواست کوم، سوال کوم، منت کوم، باید د عمران خان سره ودرېدل پکار دي. دا هغه په قدم باندې قدم دل غواړي چې هغه یو قدم ولو چې موږ 10 قدم والو. او بیا هم زه دغه خبره کوم، بار بار دا خبره کوم چې د خپل وطن د پاره د خپل وطن د پاره د دې خپل خاورې د پاره د خپل بچی د مستقبل د پاره به جنگيږو. خو تاسو دا عمران خان نه غواړي چې زما د دې ملک د خلک، زما د ملک عوام ژوند د غلامۍ تیر کی. خو تاسو خپل دا زما لیډر نه غواړي، کپتان نه غواړي او وایي چې هر سړی د چوت سترګې وګرځي، دشمن ته د پسترګو کې سترګې واچي او په چوت سترګو ژوندۍ دیو کی. اوس خو تاسو خپل د غلامي قبلوي په کورونو کې په قلاره کې او کوی چې نه یو ورځ ژوند کو، خدا ازمري ژوند کو، نو باید عمران خان په اول باندې لبیک وکړو چې کم څه درته خيو چرته درته وای الته ودرېږي. ادم اعتماد خو بحال شو. په 9 اپریل 10:30 بجې به د ادم اعتماد غو اوټینګ کیږي. بیا هیڅ پروا نشته. دا ځان سره اند ریکارډ ساتي. داغه د پروا زمنګ لیډر، زمنګ کپتان یو نوې سرپرایز ساتري. نو ټینشن پاغه مې پروا نشته. د عدالت فیصله مونږ ته پسر سترګو منظوره، خو صرف سوچ دومره پکار دی چې زما لیډر څه غواړي هغه تاسو کوي او کو نه کوي. کپتان څه غواړي، عمران خان څه غواړي، هغه غواړي دا چې زما د ملک د ځوانان، زما د ملک د عوام د چوت سترګې زندګیو کې چاته دي سترګې ښکته نه کې د نرانو غوندې زندګي دیو کې. بقایا خو تاسو خپل د عدالت فیصله رااله. عدالت په 9 اپریل 10:30 بجې د ادم اعتماد دوباره اوټینګ اډر جاری کو. خو په هغه مې پروا نشته. شکر الحمدلله زما د لیډر سوچ ډېر لري دی، ډېر زیات لري سوچ دی. شکر الحمدلله. اب په هغه ټیم پته ولګي چې هغه ولا بل څه سرپرایز ساتلی. نو ټینشن. خو دومره درته وایم چې راوځي یو موټی شي، یو اواز شي او یو انقلاب جوړ کې. او هر پښتون ته وایم، هر پاکستانی ته وایم، زما د علاقې د مردان چې ما څومره کسان ګوري وته چې نن 9:30 بجې مردان کالج چوک ته ځان حاضر کې. مردان کالج چوک ته 9:30 بجې چې هر سړی ځان حاضر کې. زمونږ درې ورځ د منګ حالت غونډه کو، ریکارډي غونډه سٹارټ دي. نن زمونږ اخیره غونډه ده. دغه نه بعد په زمونږ د اسلام آباد طرف ته تګي. هر پښتون ته هم، هر پاکستانی ته هم چې څوک په دې خوره د نرانو ژوندۍ غواړي، د ګډړانو ژوند نه غواړي، وای چې زما دی یو ورځ ژوند شي، خدا ازمري ژوند شي. هغه خلکو ته زما دا وینا ده، هغه خلکو ته زما دا پیغام دی چې راوځه دا وخت د دې وطن د پاره، د دې خاورې د پاره وجنګيږي. قسم په خدای کو نن منګه اواز چوت نه کو، نه من قدم چوت نه کو، نو سبا موږ سره زمنګ بچي او زمنګ خاندان ټول عمر غلامان پاتې، ټول عمر موږ بیا غلامان پاتیو. دا د سره وخت دا مقاده یو نر لیډر الله را کړ دی. دا سه د بوټو سره مشو، د بوټو سره چې کم گیم شوی ذوالفقار علی بوټو سره هغه گیم زمنګ لیډر سره روان دی. هغه لیډر سره روان دي. کم لیډر سره د خورې په دې خور ازادي غواړي، وزاد ژوند غواړي. نن مردان ته بای 9:30 بجې چې هر پښتون، هر زلمی، هر د پی ټی آی کارکون بای ځان را ورسوي. دا پیغام چې څومره شیر